السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګران زده کوونکو، لومړۍ جلسې ته ښه راغلاست د ام عالم چینل یوټیوب ته. ما ډاکټر یاسمین معصومي سره زموږ د ریاضي لومړنی درس ده. هره مضمون چې مطالعه کوو موږ اول راځو د هغې په تعریف باندې. اوس لومړی موږ موضوع چې دي د ریاضي تعریف ده او د ریاضي انواع د څه کوم بخشونو څخه بحث کوي. راځئ ګران زده کوونکو چې خپل درس شروع کړو. زموږ لومړنی درس دي د ریاضي تعریف ده. ریاضي تعریف د ریاضي جمع کلمه څه ده؟ ریاضیات ده. یعنې که موږ ریاضي تعریف کو یا ریاضیات یو خبره ده. ریاضیات د علومو یوه لویه څانګه ده. یوه لویه څانګه ده چې مقدار او عدد په اړه بحث کوي. یا لکه څرنګه چې ګالیله ویلی، ریاضیات د طبیعت د قوانین ژبه ده. ریاضیات د طبیعت د قوانین ژبه ده. یعنې خپله ریاضیات د علومو یوه لویه څانګه ده. هره مضمون چې موږ لولو په هغې کې ریاضیات شامله ده. لکه چې فیزیک لولو، حتی په تاریخ کتابونو کې هم د ریاضیات څخه استفاده شوی. په هره څانګه کې د ریاضي د علومو څخه استفاده کېږي. نو ځکه وایو چې د ریاضیات چې دي د علومو یوه لویه څانګه ده چې عموما دا د مقدار او د اعدادو څخه بحث کوي. څرنګه چې ګالیله په نوم یو عالم ده، دا ویلی چې ریاضیات اصلا د طبیعت ژبه ده. که څوک غواړي چې په طبیعت باندې پوه شي، د طبیعت په قانون باندې پوه شي، هغه باید په ریاضیاتو باندې پوه شي. ګرانه زده کوونکو، دا وایي موږ د ریاضي تعریف. اوس راځو، ریاضیات عموما په دوه برخه ویشل شوي دي. د ریاضي بخشونه. ریاضیات په عمومي ډول په دوه برخو ویشل شوي. لومړی څه ده؟ محاسبه ده. محاسبه‌یي برخه یې. دوهمه څه ده؟ ترسیمي برخه یې ده. ګرانه زده کوونکو، محاسبه‌یي برخه خپله په دوه نورو برخو باندې ویشل شوي دي چې یو حساب ده او بل الجبر ده. چې حساب او الجبر ده په مجموع کې عالي ریاضیات هم ویل کېږي. عالي ریاضیات. بل څه دي؟ ترسیمي برخه ده. څه ده؟ هم په دوه برخو باندې ویشل شوي دي. یو هندسه ده او بل څه دي؟ مثلثات ده. محاسبوي په دې معنی چې په حساب کې هم هر څه چې ترسره کېږي په محاسبو باندې ولاړ دي. او الجبر هم څه دغه دواړه الجبر او حساب چې یو بل سره یوځای شي دې ته عالي ریاضیات وایي. په ترسیمي برخه کې هندسه او مثلثات دي. چې هندسه مونږ څه لولو، دا هم په رسمونو یا شکلونو سره ښودل کېږي. مثلثات هم چنان. نو ځکه دغه دوه برخو ته مونږ د ریاضیات ترسیمي برخه وایو. ګرانه زده کوونکو، اوس راځو د ریاضیات بخش محاسبوي برخه. لومړی چې و حساب بوله. اوس د حساب تعریف ته راځو. د حساب تعریف. حساب د لاتیني کلمې څخه اخیستل شوی ده. د حساب کلمه د لاتیني کلمې د اریتریموس څخه اخیستل شوی. چې معنی یې شمیرل یا اعداد دي. یا همچنان حساب
د ریاضیاتو یا د ریاضي یوه څانګه ده یا حساب د ریاضي یوه څانګه ده چې له اعدادو څخه بحث کوي. اوس راځو یو بېلګې ته. د بېلګې په توګه دوه جمع درې داسې دي په حساب کې معلوم عدد دي. معلوم عدد دي سه دوه جمع درې ده. اوس دلته مجهول عدد چې شی دي چې د دوی دواړه حاصل جمع څو کېږي؟ دوه سه درې سره جمع شي څو کېږي؟ پنځه. دغه زمونږ مجهول عدد اوس زمونږ لاسته راوړنه. دوه جمع درې معلوم عدد و. دلته مونږ کوم عدد ترلاسه کړل؟ پنځمه ده مجهول عدد و. عدد اول راځو د عدد تعریف ته. عدد یو ریاضیکي مفهوم ده. یو ریاضیکي مفهوم ده چې د شیانو څخه چې د شیانو شمیرلو لپاره په کار وړل کېږي او یا عدد یو ذهني مفکوره ده. یو ذهني مفکوره ده چې د اشیا او کمیاتو او د کمیتونو شمیرل لپاره کارول کېږي. یعنی عدد خپله یو ریاضیکي مفهوم ده چې د اشیا د شمیرلو لپاره کارول کېږي او یا عدد یو ذهني مفکوره ده چې د اشیا او د کمیاتو د شمیرلو لپاره کارول کېږي. اوس راځو بېلګه ته یو مثال. دوه سیدي دوه یوه عدد ده چې د دې څخه مفهوم مونږ دوه اخلو، یعنی دوه مقدار منتخب. یعنی عدد یو ریاضیکي مفهوم ده چې د شیانو شمیرلو لپاره کارول کېږي، یا عدد یو ذهني مفکوره ده چې د اشیا او د کمیاتو د شمیرلو لپاره کارول کېږي. لکه دوه یو عدد دی چې د هغې څخه مونږ مفهوم یعنی دوه اخلو. عددي سمبول یا رقم. هر عدد د ښودلو لپاره خلکو یوه ځانګړې هنر څخه یا ذهني سمبول څخه یا هم نښه هم ورته ویل کېږي. نښه غوره کوي. یعنی هر عدد د ښودلو لپاره خلک یو ځانګړي هنر څخه کار اخلي یا یو ذهني سمبول یا نښې څخه کار اخلي چې په عمومي ډول سیدي د عددونو د سمبول د ښودلو لپاره څه کارول کېږي. په نړۍ کې 3 دانې دي، یعنی د سمبولونو عدد ښودل 3 ډوله دي.
لومړی څه ده؟ رومي عدد ورته ویل کېږي. رومي عدد. دوهمه څه ده؟ د غربي عدد په نوم باندې یادېږي. غربي عدد. درېیمه څه ده؟ د شرقي عدد په نوم باندې یادېږي. شرقي عدد یا سیستمونه. اول راځو په رومي عددو باندې. د دې عدد چې دي بېلګې تاسو ښځې شي ګرانو زده کوونکو په دې شکل ده. یو دوه چې باسو داسې دوه خط باسي، دغه عدد ته په رومي عدد کې دوه وایو، یا یو وي چې ده دې ته په رومي عدد کې څلور وایي، همدغسې وي دې ته پنځه وایي، همداسې ادامه لري. اوس راځو په غربي عددو باندې. غربي عدد څه ښودل کېږي لکه د انګلیش حرفونه چې دي، یو دوه درې، همداسې ادامه لري. دې ته وایي غربي عدد. ګرانو زده کوونکو شرقي عدد هغه عدد دی چې په ټولنه کې موږ استعمالوو، په دې شکل ښودل کېږي، یو دوه درې څلور، او همداسې ادامه لري. دې ته وایي شرقي عدد. د عددونو انواع موږ وایو. عددونه چې دي ډېر انواع لري، خو هغه مشهوره انواع یې څه ده؟ یو چې دي طبیعي عدد ده. طبیعي عدد. طبیعي عدد ګرانو زده کوونکو هغه عدد دی چې په آی ان باندې ښودل کېږي، چې د یو څخه شروع کېږي تر لایتنۍ پورې ادامه لري. دوهم چې دي مکمل عدد دی. مکمل عدد چې مکمل عدد چې دي په ډبلیو باندې ښودل کېږي، چې مساوي ده. د طبیعي عدد سره فرق څه شی ده؟ مکمل عدد د صفر نه شروع کېږي، صفر یو دوه همداسې تر لایتنۍ پورې. بل د عدد رقم چې دي هغه د تام عدد دی. تام عدد ګرانو زده کوونکو تام عدد په خپله ډول کې بیا په دوه نورو برخو باندې ویشل شوي دي. یو یې څه ده؟ د تام عدد منفي ده او بله یې مثبت دی، یعنې مثبت او منفي شکل هم لري. چې تام عدد چې دي په کیو باندې ښودل کېږي، چې مساوي ده لکه منفي لایتنۍ. منفي یو همداسې ادامه لري، صفر دې خواته راځو، مثبت یو مثبت دوه همداسې ادامه لري تر لایتنۍ پورې. دلته ښځې شي ګرانو زده کوونکو د صفر دې خوا چې دي دا ټول مثبت علامې لري، یعنې ښي خواته مثبت دي، او چپ خواته چې دي ټوله وګورئ منفي علامې لري، یعنې د تام عدد منفي برخه ده. اوس راځو د عدد بل ډول ته چې دې ته ناطق عدد وایي. ناطق عدد چې ناطق عدد چې دي تام عدد. تام عدد په دوه برخه دي، یو مثبت تام عدد دی او بل منفي دی. چې په دې شکل باندې ښایو د صفر دې خوا چې ځو دا ټوله مثبت عدد دی، او دې خوا چې راځو ټوله منفي عدد دی. ګرانو زده کوونکو خپله صفر چې دي دا علامه نه لري، او موږ د تام عدد په آی باندې ښیو. اوس راځو په ناطق عدد باندې. ناطق عدد چې دي په کیو باندې ښودل کېږي. دې نه موږ بل ډول عدد چې دي غیر ناطق عدد دي. غیر ناطق عدد بل ډول یې څه ده؟ مهمي عدد دی. مهمي عدد. حقیقي عدد. مختلط عدد. ګرانو زده کوونکو عددونه دغه انواع لري. طبیعي عدد په آی ان باندې ښودل کېږي، مکمل عدد په ډبلیو باندې، تام عدد په آی باندې چې په دوه برخه ده، یو مثبت ده یو منفي ده. بله ناطق عدد په کیو باندې ښودل کېږي، غیر ناطق عدد دي، مهمي عدد لرو، حقیقي عدد لرو، مختلط عدد لرو. ګرانو زده کوونکو دا و زموږ د ریاضي نننۍ جلسه. تر بله جلسه پورې چې زه ډاکټر یاسمین معصومي ستاسو په خدمت کې حاضرېږم، تاسو الله پاک ته سپارم.